الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. اس آیت نمبر قل تورت وایا انی نهیتو زمن کریشوی ما اند دی خبرنا اعبد الذین چی عبادتکم دا آکسانو تدعون من دون اللہ چی تاسو آوازن ورکوی دا دفع دا مشکلاتو دا پارا من دون اللہ بغیر دا اللہ نا یعنی ستاسو معبودان زردین من شویم چی زبندگیو کم ستاسو دا خدایانو. قل تورتو آیا لا تبع احواکم زن تابدارنکم دا خواہشات استاسو قد زوللتو تاکہ سرزب گمراہ شویم ازن پدغ وقت کما تابداری دا خواہشات استاسو کا وما انا من المعتدین نبین زد ہدایت یافتگانونا. قل تورتو آیا انی علا بینت زیما غلا بینت پا بصیرت بانے بینہ مانا جو واضح بصیرت سے سڑے پہ یعنی سرے پہ اخلاص بھی علا بینت من رب پا یوخکار حق بانے بجانب در رب زمانا وکذبتم بھی اتاسو تکذیب کرے داغ حق ما عندی نشتر ما سرا ما آغا معجزہ یا آغا عذاب تستعجلون بھی چی تاسو عجلت سر طلب کوئی داغے دیبرا پیغمبر علیہ السلام نا دو طلبون کول یو ورطبے بے چی مونگ تا معجزہ راوڑا زمونگ دا مزاج مطابق او دویم دا چی کردانش کول بیا چی رکم عذاب نا مونگ یرینو عذاب را باندر راولا. اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تاوی تو ورطبے دا دوان سوین زمان اختیار کی ندی. ان الحکمون دے حکومت و حکمرانی یا کامل قدرت الا للہ مگر صرف اللہ دا پارا یقص الحق دغا اللہ تعالی بیان حق وہو خیر الفاصلین ادا اللہ تعالی بہتر فیصلہ کون کے دے یا بہتر بیان ان کے دے. قل طورت اوایا لو ان عندی کچری وے زمان اختیار کی ما آنشے تستعجلون بھی چی تاسو طلب کوئی عجلت سر داغے لقضی الامر بینی و بینکم فیصل شعبوکا زمامیت اوستاسو مینس کی ما تاستا بیا دمرا صبر مکو یا خومی که معجزہ وا نو معجزہ میں ارتقولے ہو کہ زمان اختیار کے وا کرین عذاب میں دربان راستے. واللہ عالم بالظالمین اللہ تعالی عالم دے پا ظالمانو باندے وعندہو مفاتح الغیب اپن عزد اللہ تعالی یعنی پہ اختیار دا کہ مفاتح الغیب مفاتح دا جمع دا مفتح دا خزانے تا وی سدا وی خزانے تا یا جمع دا مفتاح دا نو بیا کلے تا وی سدا وی کلے تا کی پہ اختیار دا اللہ کے خزانے دا غیب دی لا یعلموا الا ہو نپوئے گے دے باندے مگر صرف اللہ وَيَعْلَمُ پوئے اللہ تعالیٰ ما پاشے بانے فی البر چپوچ کے دے والبحر سمندر کے دے وما تسقط من ورقت الا يعلمها ان پریوزے حصے و پانا الا يعلمها مگر اللہ تعالیٰ پوئے دے بانے خبر دے آئے بانے ولا حبت ان اس یو دانا فی ظلمات الارض پتیرو دزما کے ولا رطب نس شیل ولا یابس او نس شیوچ الا فی کتاب مبین مگر دا پہ واضح کتاب کے دے اللہ تعالی سرا یعنی دا خدای پہ علم کے دے دا ہر شی اللہ تعالی نوشت کر دے. وہو الذی ادغا اللہ غزاد دے یتوفاکم چی دے ادکئی تاسو یتوفاکم ادکئی تاسو چی دے ادکئی تاسو باللیل دشپے ویعلمو اپوئیگی اللہ تعالی ما پاشے بانے جرختم چی تاسو کسب کوئی بالنہار دورزی ثم یبعثکم بیا اللہ تعالی راوی خی تاسو فی پدورز کے لیقضا اجر مسمل دے دا پارا چی پورا کریشی اجر مسمع اگا ٹاکل نیٹا او ٹاکل وقت اگا فکس ٹائم. ثم الیہ مرجعکم بیا دغی اللہ تعالی تواپس استاسو دا ثم ینبئکم بیا اللہ تعالی بخبر در کئی تاسو دا
بما کنتم تعملون پاشے چوئی تاسو چی عمل مکولو وهو تغا اللہ تعالی القائر غالب دے فوق عبادے دا پاس دا بندگانو خپلو یعنی پټولو بندگانو دا پکې نشته چې فلانی باندې وسرسي او فلانی باندې نرسي وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ ارالیگی اللہ تعالی یعنی مقرری تاسو باندې حفظتاً حفاظت کون کے ملائکی نو دو قسم حفاظت یو دا چې تاسو حفاظت کوي د آفاتونه او دویمه دا چې هغه محفوظ کوي اعمال تاسو حتی اذا جاء احدکم الموت تردی پوری چې راشي یو د تاسو مرګ توفته رسولنا نو وفات کی دلا رسولنا قاصدان زمونگا فرشتے د مرگ وهم لا يفرطون ادے کوتاہی کے بیکار کے ثم ردو بیا دی بوتے سے اللہ اللہ تعالی تا مولاهم الحق کہ هغه مالک د دوی دے یقینی مالک الا خبردار له الحكم خاص دے اللہ تعالی پر حکومت دے وهو اسرع الحاسبین ادا اللہ تعالی فعجلت بانے اپ سرعت بانے حساب کو ان کے دے قل تورت آیا من ينجيكم کہ سوک نجات در کل حتاسولا من ظلمات البر د تیرو د زنگلنا دلتا بر پمانا دا وچی نا پمانا دا زنگل والبحر اد تیرو د سمندرنا تدعونه تاسو آواز کوئی اللہ تعالی تا تضرعا دیر پا آہو بکا تضرع مانا آہو بکا تضرع مانا پا آہو بکا آہو بکا ہوئی سوئی ورطا پا جڑا او پا ہائے ہائے وخفیتا او پپٹا سوائی لئن انجانا کچر اللہ تعالی نجات راکمون لمن حازید دے مصیبتنا لنکونن من الشاکرین نشو منگد شکر کون کنا قل اللہ ینجیکم توتوایا چلا تعالی نجات در کئی تاسولا من حاد دغ مصیبتنا ومن کل کرب ادہر غمنا ثم انتم تشرکون خوبیام تاسو شرکان جوڑوئی اللہ تعالی سرہ قل تورت آیا هو القادر دا اللہ تعالی قادر دے غلا ان پدی خبر بانے یبعث علیکم چراولے گی تاسو بانے غضابا من فوقکم غضاب دا پورتنا دا اسماننا او من تحت ارجلکم یا دلان دی دخپوس تاسونا دزمکنا او یلبسکم شیعا یا اگردی اللہ تعالی تاس فرقی مختلفی وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْض او سکی تاسو کی یو بلتا غضاب پلاس دبل بانے فیو بل ممرکی انظر تو گورا کے فنصرف الآیات سرنگ بیانو منگ مثالنا لعلہم یفقہون دے دپارے دی خبر بانے پوشی ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہ پدی آیت کی یو بل تعویل کئی چی دا اللہ تعالی قادر دے غلا ان پدے خبر یبعث علیکم چی مقرر کی تاسبانے غضابا من فوقکم غضاب دا پور تستاسونا نغوی بتسلط الحکام الظلمہ حکمرانان بمخدای ظالمان کی دا پاسن عذاب دے حکمرانان بظالمانی دا خدای عذاب دے دا پاسن او من تحت ارجلکم یا دلان دی دخپوس تاسونا بتسلط الاعوان الظلمہ دا اغا حکمرانانو کم کارندگان کی بھی سشوی کارندگان سارندوی خاد والا نو اللہ تعالیٰ بدر بانے اغا مقرر کی دے او بل عذاب دے او یلبسکم شیعا یا اگر دی تاسولا دل مختلف حزبون مختلف وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْض او سکی بعض استاستا غضاب و تکلیف دا بعضو یعنی پیوب الممرکی حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ ما دا معراج پشپت دری خواستونا اللہ تعالیٰ نو پر نو یو خاص میں تیوکو کہ اللہ یجعل عذاب امتی عامتا کہ زما امت پا عام عذاب بانے محلا کے لکوڑان دین امتون چی دے حلاک کری گی زما امت پا عمومی عذاب بانے محلا کے لکه لاندنی امتونه چې هلاک کړی دي بس پټولو به یک مشت یو قسم عذاب راغی او خدای به ختم کړ نو په دې امت دغه رنګ نه راځي دې باندې الله تعالی که تکلیف ورکوي یا سزا ورکوي چرته یو خطه کې زلزله راشي بل کې چرته سیلاب راشي درې مشته بل وشي یو بل خطه کې بل شی وشي او عمومي طور پټولو باندې یو شان عذاب نه راځي پیغمبر علیه السلام دعا کړې و الله تعالی ورته قد فعلت دا مې منظور
دا مې سکه دا مې منظور کو وی دویم سال میں وکړو چې الله زما د امت عمومی طور مخونه مورانه لکه وړاندې امتونه چانه د بیزوګان جوړ کړ چانه د خنزیران جوړ کړ نه الله تعالی وی قد فعلت دا مې وکړو دا منظور شو وی دریم سوال میں ته وکړو چې الله زما امت په یو بل باندې ما عذاب ہے قتل و قتال باندې ما استکه سمجھے فقط و قتال یو بل سره ما استکه نه الله تعالی دا سوال را سره ونه معنا ویجنا دوی به وایلیشن کوي پامالی به کوي د قوانینو او د قوانینو پامالی هغه تقاضا د عذاب کوي نو بس عذابونه کوم د غدري قسمه زور کوم عمومي عذاب په مختلف انواعو یا تغییر د خلیه مسخ وی ورته او یا په یو بل باندې مړول نو چې هغه دوه نو مننه د درې متعین شي او یو تفصیلی حدیث ته امام ابن ماجه رحمت الله علیه باب العقوبات کے نقل کرے دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې 15 عمل دي زه د خدای پناه غواړم دا غینا خو چې کله دا 15 کارونه تاسو کې شروع شي تاسو نه مراد انسانان نو سي اپلای کیږي عمومي انسانانو ته سي اپلای کیږي صرف مسلمانانو ته نمبر اول لم تظهر الفاحشة في قوم إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت من قبل في أسلافهم چکلا پتاسو یعنی انسانانو کے و مسلمانانو کے انسانانو کے عموماً اور مسلمانانو کے گندگیری شروع شي فحاشی عریانی بے حیائی بد اخلاقی نو د طاعون غوندې پلیګ د پلیګ غوندې وبایي امراض بدر باندې راځي طاعون وي ورته ان دا مثال دی دا نور مرزونه به او داسې دردون کی بیماری چې ستاسو د مشرانو په زمانه کې بچا داغي نوم نه اورېدلې ان داسې بیماری چې یو کو تاریخ کې چانوم نه اورېدلې زموږ دا چې هغه بدن دردي سبا کوي بدن بدردئی موجوده زمانه کې ورته سرطان وای د سرطان نه بعد بیا ایډز وای د ایډز نه پته نشته اوس بل پیدا شي دویم حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ولم ينقص المكيال والميزان چې کله تاسو مالی خیانتونه او خرد و برد شروع کړئ چوره چپاول زرا مسو ورته چوره چپاول خرد برد حقوقو کې یو بل سره دوکا کول یعنی کرپشن ورته ویل شي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په داسې معاشره کې درې شی نه پیدا کیږي یو ګرانی پرائس ہائکنگ څه پرائس ہائکنگ او دویم بے روزگاری انمپلائمنٹ او نمبر 3 وہ جور سلطان د حکمرانانو ظلم او زیاته څنګه دا د دوه شینو سره لازم دي چې پرائس ہائکنگ او انمپلائمنٹ کم ځای نو ته حکمرانانو خپل خزانه کو نه کمای هغه له به څه کوي ټیکسونه زیاته څه کوي درائمه خبره ولم يمنعوا زکات اموالهم چې کله مسلمانان د خپل مالونو زکاتونه ورکول دا بند کی الا منعوا القطر بر وقت بارانونه په نوري ولولا البهائم لم يمطروا ادا کوم چې وریږم الله تعالی وای دا د مواشیو د پاره د پرندو د پاره د چرندو د پاره د غوی د پاره ورو سلورم ولم ينقضوا عهد الله ورسوله
دا کلمه چې مونږ ویلې دا مو الله او رسول سره وعده کړی دا چې د الله حکمونه او د پیغمبر طریقې او منو صلی الله علیه وسلم. نو چې کله دغه وعده ماته کې الله او رسول سره جعل الله باسهم بینهم، نو دوی به الله تعالی په یو بل راولګي، یو بل بمړي. او پنځم ولم تحكم ائمتهم بكتاب الله وسنة رسوله الا جعل الله باسهم بینهم، چې مسلمانان خود خدای په کتاب او د پیغمبر په سنت باندې فیصله نه کوي. ولم ينقضوا عهد الله ورسوله، نو دې یو پنځمه بدله پیغمبر علیہ السلام ذکر کړی به ورته وایم څه اوس برا یاد شي. قل تورتوایا والقادر دا اللہ تعالی قدرت لرن کے دے حلان پدے خبر آیا بغس علیکم چولی کی تاسو بانلے عذاب من فوقکم عذاب دا پور تستاسونا او من تحت ارجلکم یا دلان دی دخپوز تاسونا او یلبسکم شیعا یا اگر دیتاسو شیعن ڈلے ڈلے ویذیق بعضکم باس باس او سکے یو بلتا غذاب پلاس دبل بانے. انظر کیف نصرف الآیات تو گورا چه سرنگ بیانو مونگا آیاتنا لغلو یفتون دید پارے دوی پوشی وکذب به قومکا اتکذیب کرے دے قرآن قومکا قومسا یو مانا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ تکذیب کرے دے بِهِ دے عذاب قوم سا وَهُوَ الْحَقُّ عَلَىٰ کہ دارشتیا دے قُلْتَ وَتَوَّایا لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ زنیمتا سمالے مقرر شوے سڑے لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرٍ دا ہر یو خبر دا پارا یا دا ہر واقع دا پارا مستقر یوزائے او وقت مقرر دے وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اَذَرْ دیتا سو پوشے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ کلچ توینی آکسان یخوضون فی آیاتنا چھ دے غوط خوری کئی یخوضون خوض سڑے ابو کی وردوب شی سڑے سو کے ابو کی تاسو تسوئے غوط زنی غوطا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ کلچ توینی آکسان یخوضونا چھ دے غوطے لگے فی آیاتنا آیاتون زمون کی سر پارا د دې لپاره چې په آیت کې د خپل ناقص فهم په بنیاد باندې څه غلطي معلومه کی وتا ته وایي دا قران کې څه ویلي دي. نو الله تعالی وایي دا څه خلق کله وګوره چې د خدای احکامو کې داسې غوټې لګي فعارض عنهم تلا تعلق شدا غوینا ای سره مخ دی واړه یعنی بحث کې ور سره ملګا حتی یقوزو تر دې چې دوی غوټو لګي په حدیث غیر په یو بل خبره کې د الله د احکامو بدل کی سبل بحث شروع کی نبی و سره خبرو کی شامل شاه کله خدای احکامو کی دل علم او جهالت پاسات بحثونه کوي نو په دې بحث کې سره مشاملېږي. و اما ينسينك الشيطان اکچره هیر راولتا باندې شیطان فلا تقعد بعد الذکران مکینا پس د یاد گیرننا مال قوم الظالمین قوم ظالمانو سره یعنی بے خبرائی کې کدا سے بحث کې انوالو شي یا دا سے مجلس کې پاتې شوي خو څو وخت چرته احساس وشي چې دا خلق گمراهان دي دا یو کوم بحث کوي د لا علم او جهالت په اساس باندې د خدای قانون سره مسخره کوي. الله تعالی فرمایي بیا دا سے مجلس کې کینه ما دینه وځه. وما غل الذين يتقون من حساب من اشترى کسانو باندې يتقون چې ویریږي تقوا اختیار من حساب من شی د محاسبه رضا کسان من شی انس ذمہ داری ولکن ذکر فقط د متقیانو خلقو کار سره ذکر ریمایندر ورکول شي ګوره مرګریا
کته عالم نه دی میدان نو باید چې په دې کې بحث ونکړي. که عالم نه او دار داوم نه ها سړی هم به تاسو کې چې مرګریا ته د قران سنت باقاعده عالم یې صحیح نو که هغه داس داو کولی شو چې او باقاعده عالم یې صحیح نو که هغه وښنه نه باقاعده عالم کو نه بیا ذکر ریمایندر ور سړی په نرمای باندې ورته چې بیا سړی کم فیلډ کې ماهر نه نو باید چې هغه باندې بحث نه وکړي. ولیکن ذکر فقط ریمائنڈر دے تبلیغ دے لعلهم یتقون شاید چې دوی ځان بچ کړي دې باسنا وذر الذین افریق دوا کسان اتخذوا دینهم چې هغه جوړ کړي دین خپل لعبن لوبه ولا ول مسخره یعنی دا وی دین من نشتا دا وی خطول انجوای یور لایف هغه دین سره انجوای یور لایف بس لایف انجوای کا وغرتهم الحیات الدنیا ادو ککڑے دوی لجون دنیا وذکر به د ریمایندر ورکا به پدې قران باندې ان تبصل نفس د دې خبره چې بن بکړې شي هر یو نفس بما کسبت په عمل ددکه لصلاح من دون الله ان به دې نفس پارا بغیر د الله نه ولی پروټیکټر ولا شفیع سفارسی وان تعدل كل عدل کده ورکی هر قسم رینسم لا یوخذ من عذاب بدل نش قبلوله اولئک الذین داکسان له افسدوا چې دې سیس کړی دی بما کسبوا په سبب د عمل لدوی لهم شراب من حمیم د دوی د پارا سکل دی من حمیم د بوائلنگ گندوبو وعذاب علیم عذاب دردناک دے بما کانو یکفرون پس اب دا چو دوی چو کفر کولو قل توتا اوایا اندعو من دون اللہ آیا منگا آواز کو بغیر دا اللہ نا ما داس بتانو تا لا ینفعنا چن منگتا نفرا کولشی ولا یضرنا ان تکلیف را کولشی ونرد علی آقابنا ونرد علی آقابنا آیا منگ بوا پس کولشو علی آقابنا پا پندخ پلو یعنی مینز منگ بیا مرتد کیگو بعد اذ هدانا اللہ پس دے چه ہدایت کرے مونتا اللہ تعالی نو کدا سی وی نو دا خود مون کیفیت بداسی کلذ استاوت الشیاطین پشان دا آکس چه لغز ولی دلا خوی ولی دلا شیطانانو فی الارض پسارا کے حیران ادے متحیر وی دا خدا سڑے داس دے لکه یو سڑے پسارا کی شیطانانو پا مخکری دا تلارم نی معلوم اس دین تیخ تکم خواب کم لہو اصحاب یدعونو الى الہدا در پار ملگری چه دعوت ورطی دل ہدایت طرف تا اوی ورطا ایتنا رضمون طرف تا قل تورتا اوایا ان ہدا اللہ هو الہدا چه تاکیق سر ہدایت دا اللہ تعالی هو الہدا ہم تغا ہدایت دے قل ان هدى الله هو الهدى تورتوایا چې تحقیق سره هدایت د الله تعالی هم د هدایت دی و امرنا مونږ حکم شوی دی لنسلم لرب العالمین چې مونږ سرندر او سبمیشن کو رب العالمین تا وانقیم الصلاة ادا چې قائم کیم وتقو یریږي الله تعالی نا وهو الذی يدعى الله تعالی الیه د تبتاسو تو شرون جمع کول شي وهو الذی الله تعالی غزاد دے خلق السماوات کہ پیدا کرے دے اسمانو نازمکا بالحق پا حق ویوم یقولو کن فیکون اپا آغا ورس ہوئے چے کن موجود سے فیکونو موجود بشیر سے چے اللہ واری قولو الحق دا اللہ تعالی خبر صادق دا ولہ الملکو اردی اللہ تعالی پارا بادشاہی دا یوم ينفخ فی الصور پا آغا ورس بالے چپکے بوالے سے پشپیلے دی عالم الغیب والشہادہ عالم د پټو د ښکارا او الحکیم الخبیر ادعا الله تعالی حکمت والا او خبردار دی نو واقع د ابراهیم علیه السلام الله تعالی په دې بنیاد باندې ذکر کړي چې مشرکین سره بداسه ډیبیټ کې لکه څنګه چې ستانی کې ابراهیم علیه السلام ور سره کړو د ابراهیم علیه السلام زمانہ دا تقریبا د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نه 2000 کال وړاندې ده د دوی تهذیب دغه علاقې د ابراهیم علیہ السلام د علاقې عراق
د بوتانو عبادتو معاشره دوی دا طبقاتی معاشره وا ډیفرنٹ کلاسز پدې کې یو طبقه هغه ته عمیلو وی عمیلو عین میم یا لام وو دا انتہائی سرمایدار او جاگیردار خلقو دا پریویلیج کلاس ہو عمیلو پریویلیج کلاس دویم هغه ته مشکینو وی مشکینو دیکھیں اہل پیشہ لکہ ترکان او آہنگر او کسبگر بزگران او صنعتگران درائم طبقہ دیتے اردو میں الف را دال واو اردو دا غلامان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پخپلا د دې وړاندې طبقه نو د پریویلیج کلاس نو ابراہیم علیہ السلام د کوم کلاس نو اول کلاس د دې د ټول نه لوی خدای دانورو دویم خدای سپوږمۍ وا او داغه نه لاندې د استوري دا ټول د مختلفو مشاکل او مقاصد خدایان او پزماکه باندې حکمران د دوی نمائندو لہذا اگر نمائندہ یعنی ریپرزینٹیٹو چوکم حکمران و بادشاہ بو اگر وہ معبود ہو ذکر دا معبودان و نمائندہ ہو نہ اگر وہ عبادت کی دو دا ابراہیم علیہ السلام دا زمانے شاہی خاندان دا غیر دا بانی نمو ارنمو دا سلطنت قائم کرو درویش سوا قبل مسیح کی عیسیٰ علیہ السلام نا درویش سوا کال اڑان دے دا غلوی علاقہ د موجوده ایران نه تر لبنان پورې دا دغه شیخ خاندان تصرف کې و ابراهیم علیه السلام چې کله دا خطینه هجرت وکړ نو په دا خطه باندې یو لوی تباہی رااله یو قوم عیلامی هغه دا علاقه تباہ کړه په 1900 او لس کې 1900 قبل مسیح کې عیسی علیہ السلام نے 1900 لس کاله مخکې دا قوانین مدون حمورابی دا قوانین مدون حمورابی دا په 1910 کې دغه علاقه کې تیر شوی دی نو د زمانه عیسی علیه السلام سره دا ابراهیم علیه السلام سره د لګ بغوا زمانه ابراهیم علیه السلام سره دا څه لګ رسو و نو داغه د قوانینو نه پته لګي چې هغه د استفاده
د شمع نبوت نه کړی و. لکه د موجوده دنیا د قوانینو باندې چې ګڼل شي څوک ګڼل شي حمورابي د امریکای قانون دی که د برطانیې دنیا کوم ځای چې قوانین دي دی وایي موږ بنیادي ډانچه چېرته نه اخیستې ده حمورابي نه. نو حمورابي چې د قوانینو باندې ګڼل شي او علاقه هم دغه ده زمانه هم ابراهیم علیه السلام پسې متصل ده. نو پته ولګېده چې د ابراهیم علیه السلام د تعلیماتو نه استفاده کړې ده. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ آیات کاغه چې ابراهیم علیه السلام پلار خپل آزر ته. علماء فرمایي ځکه په تورات کې او انجیل کې د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم راځي تاروخ، نوم راځي تاروخ. نو څه اختلاف نشته، یو نوم دی یو نیک نیم دی. نو بعضی علماء فرمایي چې تاروخ نیک نیم دی، آزر خپل نوم دی. او بعضی علماء ادروایز وایي چې تاروخ خپل نیم دی، آزر نیک نیم دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ آیات کاغه چې ابراهیم علیه السلام پلار خپل آزر ته اتتخذ اصناما آلهة آیات جوړې اصناما دا بوتان آلهة معبودان انی اراک زوینم تا و قومک قوم ستا فی ضلال مبین فواضح گمراہ کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن جميعا وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ والحمد لله.